د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلاو 12مه برخه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآله واصحابه واهل بیته اجمعین. اما بعد، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلاو سلسله مو تر دې ځایه رسولې وه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د پښو ښکلا او ښایسته د هغه په اړه باندې به اوس معلومات درته وړاندې شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پښې مبارکې پر اندازه برابرې غټې ښایستې پښې وې. په پښه مبارکه کې یې خالي ځای نه و، بلکې ښایسته ډکه پښه به یې لګوله. د پښو آخري کوچنۍ ګوتې یې لږ راپورته وې. د مبارکو پښو په ښایستو ګوتو کې یې په بټه ګوته پسې ګوته تر نورو ګوتو لږ اوږده وه، خو بیا هم ښایسته ښکارېده. په پوره انسانیت کې یې تر ټولو ډېرې ښایستې او ښکلې پښې وې. د پښې په لاندې منځنۍ برخه کې یې تش ځای د غوښې څخه نه ډېر ډک و او نه ډېر خالي و. د پښو لوړه او راسته برخه یې یو حال او برابره وه. امام ترمذي رحمه الله او دغه رنګه علامه نبهاني رحمه الله د هند ابن ابي هاله رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر اسلام پښې مبارکې غټې او ښایستې نرۍ ګوتې وې. پښې مبارکې غټې وې او ښایستې نرۍ ګوتې وې. دا روایت شمایل ترمذي او جامع معجزات او داسې نورو کتابونو نقل کړی دی. او امام بخاري رحمه الله د حضرت انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په سر کې او په پښو کې غټوالی و. پراخ لاسونه یې ول، یعنې سر مبارک او پښې مبارکې غټې وې او پراخ لاسونه یې ول. او امام بخاري رحمه الله د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې دی مبارک فرمایي د پیغمبر اسلام غټې پښې او ښکلې چهره وه. د ده صلی الله علیه وسلم په شان مې نه مخکې څوک لیدلی دی او نه وروسته. علامه یوسف ابن اسماعیل رحمه الله د میمونه بنت کردم رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې هغه فرمایي ما پیغمبر اسلام ولیدی، خو دا مې نه هیریږي چې د پیغمبر اسلام د پښو په ګوتو کې د بټې ګوتې ترڅنګ ګوته تر نورو ګوتو لږ غټه وه. دا روایت طبراني او بهقي او جامع معجزات نقل کړی دی. او علامه یوسف ابن اسماعیل النبهاني رحمه الله په حواله د ابن سعد د عبدالله ابن بریده رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې دی مبارک فرمایي د پیغمبر علیه السلام په ټولو انسانانو کې ښایسته پښې وې. او علامه ابو عبدالرحمن رحمه الله په خپل کتاب وصف النبي صلی الله علیه وسلم کې فرمایي چې پیغمبر علیه السلام به پښه مبارکه پوره لګول. د پښو ګوتې یې ټینګې او مضبوطې وې او د پوندو غوښه یې کمه وه. او امام بهقي رحمه الله د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام به پوره پښه لګول، چې کله به یې کوم چاته مخ مبارک ور اړوئ نو پوره مخ به یې ورته را اړوئ، او چې کله به یې د چا څخه مخ اړوئ نو پوره مخ به یې ځینې اړوئ. او امام بهقي رحمه الله د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر علیه السلام د پښو مبارکو په لاندنۍ برخه کې خالي ځای نه و، بلکې پښه به یې ټوله او پوره لګول. دا روایت دلایل النبوه او داسې نورو کتابونه نقل کړی. علامه ابو عبدالرحمن رحمه الله د ابن عربي رحمه الله څخه نقل کوي چې د پیغمبر اسلام د پښو په لاندنۍ برخه کې لږ څه خالي ځای و، یعنی نه یو مخ د غوښې څخه ډک و او نه یو مخ خالي و، چې په همداسې پښه کې زینت او ښایست زیات وي. که یو مخ خالي وي یا یو مخ ډک وي، هغو دواړو ته د عیب ګوته نیول کیږي. علامه ابو عبدالرحمن رحمه الله فرمایي چې د مخکې روایاتو په مابین کې ټکر نسته، ځکه چې په کومو روایاتو کې چې داسې راغلي دي چې د پیغمبر علیه السلام د پښو په لاندنۍ برخه کې خالي ځای نه و، نو د هغو مطلب دا دی چې ډېر خالي ځای نه و. او په کومو روایاتو کې چې داسې راغلي دي چې په پیغمبري پښو کې خالي ځای و، د هغو مطلب دا دی چې لږ خالي ځای و.
یعنې برابره میانه پښه وه، نه یې لاندنۍ برخه ډېره خالي وه او نه یو مخ ډکه وه. علامه ابو عبدالرحمن رحمه الله په خپل کتاب وصف النبي صلی الله علیه وسلم کې د امام بخاري رحمه الله د روایت په تشریح کې داسې لیکي چې د پیغمبر علیه السلام مبارک د پښو او لاسو ګوتې اوږدې او مضبوطې وې. او علامه جلال الدین السیوطي رحمه الله او دارنګه نبهاني رحمه الله او بهقي رحمه الله د حضرت جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر اسلام د پښو هغه کوچنۍ ګوتې هغه به تر دا نورو ګوتو څرګنده او ښکاره وي. او د پیغمبر اسلام د پوندو ښکلا نو د هغه په اړه علامه برزنجي رحمه الله په شرح مولد النبوي کې فرمایي چې د پیغمبر اسلام د پوندو غوښه کمه وه، لکه دا روایت چې د ترمذي شریف روایت هم دی. داسې نرمه او باریکه پونده د انسان پر لوړ شان او فضیلت دلالت کوي. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د پل یا د قدم ښکلا هغه داسې وه چې د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک د پښې پل د ابراهیم علیه السلام و سپېڅلي پل ته ډېر ورته و. کله کله به د پیغمبر علیه السلام پل په ډبره کې ښکاره سو او کله کله به بیا په ریګو کې نه معلومېدی. یعنې عادتا چې موږ پښه لګوو نو په ریګ او یا په مټینه خاوره کې پل معلومیږي او په ډبره غوندې کلک شي کې خو بیا داسې وي چې پل نه معلومیږي. خو د نبي علیه صلات وسلام دا یو معجزه وه چې په ډبرې کې به پل معلومېدی او په ریګو او مټین ځای کې به پل نه معلومېدی. علامه جلال الدین السیوطي رحمه الله او دارنګه یوسف النبهاني رحمه الله د امام احمد رحمه الله په حواله د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت کوي چې د مبارک فرمایي چې قریش یو وخت و یو کاهن ښځې ته ورغلل. دا کاهن یا کاهنه و هغه شخص ته ویل کېدل چې و خلکو ته به د راتلونکو حالاتو په اړه باندې معلومات ورکوي چې دا قسم خلک د جاهلیت په دور کې پوهان او امامان ول او خلکو به د بندو پیښو په اړه و دوی ته مراجعه کول. نو قریشو و دې کاهنې ښځې ته وویل چې په موږ کې د چا پل د ابراهیم علیه السلام و هغه پل ته سوی دی چې په مقام ابراهیم کې دی. مقام ابراهیم خو هغه ډبره ده چې ابراهیم علیه السلام چې کله کعبه شریفه جوړوله نو د جوړولو په وخت کې پر هغه ډبره باندې درېدی او د پښو مبارکو پل یې په هغه ډبره کې نقش سوی دی چې تر اوسه پورې هم محفوظ دی. نو هغه کاهنې ښځې و دوی ته وویل چې تاسې پر دې مټینه مځکه باندې یو شړۍ کش کړئ چې هغه صفا سي، بیا تاسې ورباندې تیر سئ، بیا به زه تاسې ته ځواب درکړم چې د کومې و پل د ابراهیم علیه الصلات وسلام و پل ته سوی دی. کله چې دوی هغسې وکړل لکه څنګه چې کاهنې ورته ویلي وو، نو کاهنې د پلونو په کتلو باندې پیل وکړي او د دوی پلونه یې کتل چې د کوم یو پل و ابراهیم علیه الصلات وسلام و پل ته سوی دی. کله چې د پیغمبر اسلام پل مبارک یې ولیدی نو ویې ویل چې دا پل و ابراهیمي پل ته سوی دی. بیا وختونه تیرېدل، تقریبا 20 کاله وروسته بیا پیغمبر علیه السلام په نبوي ښکلا باندې راڅرګند سو او د پیغمبري تاج او د تاج وړانګې پر جهان باندې خپرې سوې، یعنې ښکلی پیغمبر سو. دا تر نبوت 20 کاله مخکې د یو کاهنې ښځې دا وینا وه چې د نبي علیه صلات وسلام د پل په اړه یې کړې وه. دا روایت هم خصایص کبرا کې سیوطي صاحب او علامه نبهاني په خپل کتاب جامع معجزات کې او نور کتابونه نقل کوي. علامه یوسف النبهاني د علامه شهاب الخفاجي رحمه الله په حواله داسې فرمایي چې دا خبره د مځکو په اطرافو کې مشهوره ده او د شاعرانو په نظمي ملغلورو کې پیودل سوې ده چې د پیغمبر علیه السلام قدم مبارک به کله کله په ډبره کې داسې معلوم او څرګند سو چې د سر په سترګو به لیدل کېدی او خلک به د تبرک دپاره ورته راتلل او څوک به د زیارت او د تعظیم دپاره ورته راتلل. لکه دا پل چې لومړی په بیت المقدس شریف کې و بیا مصر ته یوړل سو. او علامه نبهاني رحمه الله بیا نور هم داسې بیان پسې زیاتوي چې دا پل په ډیرو ځایو کې سته، تر داسې اندازې چې یو باچا چې قایتبای نومېدی دا پل مبارک په 20,000 دیناره د سرو زرو رانیوی
او بیا یې وصیت وکړي چې دا پل به زما سره په قبر کې ښخوي چې هغه اوس هم موجود دی. دغسې به کله کله پیغمبر علیه صلات وسلام په ریګ کې روان و خو پل به یې نه معلومېدی. دغه روایات په شرح د شفا کې هم ذکر دي او په جامع معجزات کې. او علامه قسطلاني رحمه الله بیا فرمایي چې پیغمبر علیه السلام چې به کله پر یوه فرشه پر یو ډبره باندې روان و نو په ډبرې کې به یې پښې ننوتلې او ډبره به ورته داسې نرمه وه او مبارک پل به یې پکښې معلوم شو لکه دا چې د وخته وخته پر ژبه باندې مشهوره ده او شاعران یې په خپلو نبوي نظمونو کې وایي او پوهاند او کره ویناوال یې هم په خپلو ښو ویناو کې د ښایست دپاره راوړي. خو د دې پل مبارک د تایید او د ثبوت دپاره خالص همدا یوه خبره هم کافي ده چې د پیغمبر اسلام نیکه مبارک حضرت ابراهیم علیه السلام د هغه پل مبارک هم په ډبره کې معلوم سوی و چې په تواتر سره دا خبره ثابته ده چې اوس هم په مقام ابراهیم کې حاجان ملاقات او زیارت کوي. دا روایت او دا خبرې ټولې جامع معجزات کې نبهاني ذکر کړي دي. لکه یو شاعر هم په خپله شعري ژبه باندې د پیغمبر علیه صلات وسلام په ستاینه کې فرمایي: ما چې له کومې ورځې لوستی ستا سیرت حبیبه له هغې ورځې مې په واک کې خپل صورت حبیبه ته چې یتیم الله پیدا کړې یو حکمت یې دا و درس دی و موږ ته ستا د لوړ استقامت حبیبه درس دی و موږ ته ستا د لوړ استقامت حبیبه چا باندې کور چا باندې کلی پر چا ښار ژړېږي ځمکې اسمان دواړو ژړل ستا په رحلت حبیبه. دا یې څومره ښه وینا وکړه چې پر چا باندې مځکه او چا باندې اسمان ژړېږي او یا چا باندې کور دی یا کلی ژړېږي خو په نبي علیه صلات وسلام په رحلت باندې ټولو ژړل. بیا هم شاعر پسې فرمایي: تا چې د چا لپاره وړل په زکندن کې سختي هغه اکثر کړي ستا له لارې بغاوت حبیبه. دا لکه شاعر چې د هغه آیات ژباړه وکړه چې هلته به آیات کې راځي چې نبي علیه السلام به په ورځ د قیامت و خدای پاک ته د خپلو امتیانو شکایت وکړي. وقال الرسول یا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او پیغمبر علیه السلام به ووایي چې ای الله دا زما قوم او زما امت خو د قرآن پرې ایښی او په قرآن یې عمل نه کوي. الله دې مو وساتي چې په داسې کسانو کې به موږ راځو چې بیا به نبي علیه السلام زموږ څخه شکایت کوي. نو شاعر فرمایي: تا چې د چا دپاره وړل په زکندن کې سختي هغه اکثر کړي ستا له لارې بغاوت حبیبه صلی الله علیه وسلم. چا چې سینې وتا ته سپر کړې نتیجه یې دا سو پر دنیا وشو باندې زیری د جنت حبیبه. لکه صحابه کرام مبارکان چې د نبي علیه صلات وسلام مبارک پر سنتو د پر تګلاره باندې قدم په قدم روانو په جنت کې جنتیان شول او په دنیا کې د جنت زیری ور باندې وسو. یعنی په جنت کې و اعلی جنتو ته ورسېدل. لکه د احد د غزابات چې سپین سرې ښځه مبارکه راځي نبي علیه السلام ته وایي: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا قربان سم زما زوی خو شهید شو او ته خبر یې چې زما دا یو زوی دی او ډېر را باندې ګران نو که په جنت کې وي خو زه به صبر وکړم او که بل رقم خبره وي نو بیا به داسې وژاړم چې ته به مې ووینې. نبي علیه الصلات وسلام مبارک وویل چې وش جنتونو خو یو جنت نه دی ستا زوی په فردوس الاعلی کې دی په جنت کې بیا په لوړ جنت کې دی. نو چې د نبي علیه السلام پر سنتو باندې چا تګلاره جوړه کړې وي او قدم په قدم روان وي الله دې را نصیب کړي د نبي علیه السلام متابعت نو هغه داسې وي چې په جنت کې بیا په اعلی جنتو کې سي. چا چې سینې وتا ته سپر کړې نتیجه یې دا سو پر دنیا وشو باندې زیری د جنت حبیبه. ژمن به نور څه له خدایه غواړم په همدې راضي یم یو مسلمان یم او بل ستا له امت حبیبه.
حسن به نور څه له خدایه غواړم هم په دې راضي یم یو مسلمان یم او بل ستا له امت حبیبه صلی الله علیه وسلم. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د تګ او د مزل او د رفتار ښکلا هغه داسې وه. د پیغمبر علیه السلام مبارک عام تګ داسې ګړندی و چې هر چا به د مخکې کېدلو هڅه وکړه نه سوی ځینې مخته کېدلی. تا به ویل چې مځکه ورته راټولېږي. ګامونه یې نږدې او اوچت اخیستل. تا چې به ویل د غره یا د بل لوړ ځای څخه راشوه کېږي. تګ یې ډېر ښایسته او برابر و. علامه جلال الدین السیوطي رحمه الله په خپل کتاب خصائص کبرا او علامه نبهاني رحمه الله په جامع معجزات کې په حواله د ابن سعد د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې دی مبارک فرمایي وایي زه په یو جنازه کې د پیغمبر علیه السلام مبارک سره روان وم. ما چې به کله په رفتار کې د وړاندې کېدلو هڅه وکړه خو پیغمبر علیه السلام به بیا هم تر ما مخکې و. دی مبارک وایي چې ما د څنګ ملګري ته وویل چې په قسم ځکه ورته راټولېږي. یعنې زه چې هر څو د مخکې کېدلو هڅه وکړم نه سم چې وررسېدلی لکه مځکه چې ورته راټولېږي. او علامه ابن سعد رحمه الله د یزید ابن مرصد رضی الله عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام به داسې ګړندی او تیز رفتار او مزل کوي چې د شا د لوري څخه به یو کس په منډه ورپسې روان و خو نه به سوی پسې رسېدلی او دی به یې نه سوی رالاندې کولی. دا روایت طبقات ابن سعد او نور کتابونه را نقل کوي. او علامه ابن سعد او علامه محمد ابن عیسی رحمه الله او علامه بهقي د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې دی مبارک فرمایي ما تر پیغمبر علیه السلام ښایسته نه دی لیدلی. تا به ویل چې په مخ مبارک یې لمر روان دی او نه مې تر پیغمبر علیه السلام چابک لیدلی دی. مزل او رفتار یې داسې ګړندی و تا چې به ویل ځکه ورته راټولېږي. او علامه نبهاني رحمه الله او دارنګه علامه برزنجي رحمه الله او علامه محمد ابن عیسی او علامه بهقي رحمه الله د حضرت علي کرم الله وجهه څخه روایت کوي چې پیغمبر اسلام به کله رفتار کوي ګامونه به یې داسې قوي پورته کول تا به ویل چې پر لوړ ځای خیږي. یعنې پښې به یې پر مځکه نه کشولې چې د سستي او د کهالي علامت بلکې اوچته او تکړه ویداره پورته ګامونه به اخیستل چې دا روایت جامع ترمذي او جامع معجزات او دلائل النبوة او مولد النبوي صلی الله علیه وسلم دا ټول کتابونه ذکر کوي. او امام علامه محمد عیسی د هند بن ابي حاله رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر اسلام رفتار داسې و چې ګامونه به یې په قوت سره د مځکې څخه پورته کول خو د دې سره به وقار او آرامي او سنګینتوب ورسره مل و. ګامونه به یې پراخ او اوږده اخیستل. د خیالمن او د کبرجن غوندې کوچني ګامونه یې نه اخیستل. او کله چې به یې رفتار کوئ تا به ویل د لوړه ځای څخه راشوه کېږي. او علامه قاضي عیاض رحمه الله فرمایي چې پیغمبر اسلام به داسې رفتار کوئ چې کتونکي ته به دا معلومېدل چې نه کهاله دی او نه سست دی او نه عاجزه دی. او علامه برزنجي رحمه الله په حواله د علامه ابن حجر په خپل کتاب مولد النبوي صلی الله علیه وسلم کې فرمایي چې پیغمبر اسلام به په رفتار کې د مخ پر لور باندې میلان کوي لکه قوي کښتۍ چې په رفتار کې د مخ پر طرف باندې زور کوي. او علامه سید جعفر البرزنجي رحمه الله په حواله د النسیم کتاب فرمایي چې پیغمبر اسلام په رفتار کې راسته او چپه طرف ته میلان کوي. یعنی څه به راسته او چپه طرف ته کېدی. خو پر دې روایت باندې امام زهري رحمه الله رد کړی دی چې دا قسم رفتار چې راسته او چپه طرف ته کوږ کېږي دا خو د خیالمنو او د کبرجنو خوی دی. خو علامه برزنجي رحمه الله جواب لیکلی دی چې دا قسم رفتار هغه وخت بې خونده او عیب بلل کېږي چې قصدن یې کوي. مګر د پیغمبر اسلام دا قسم رفتار خلقتي او پیدایشي و. خو بیا هم تر دې روایت هغه مخکینی روایت چې په حواله د علامه ابن حجر و هغه قوي دی. اصلا هلته په حدیث کې یو توری راغلی دی. په هغه توري کې د علماو اختلاف دی.
بعض علما ترجمه داسې کوي چې د هغه معنا دا ده چې په رفتار کې د مخ پر طرف زور کوي، لکه ابن حجر سي ترجمه کړې ده. او بعض علما بیا ترجمه دا کوي چې راسته او چپه طرف ته څه کوږوالی کوي، خو هغه د ابن حجر خبره